بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو کتونکو دا وخت دا ټیم په تحصیل کې موجود یو. تحصیل پتیپور دی او هغه ځای ته تاسو بیا یو کوم ځای کې چې جرنده وړه کوي، ګرمه جرنده د هغه درته درخایو او د دغه جرندې نه خوندونه واخلئ، مزې واخلئ او د جرندې هغه صورتحال درته ښایو چې یاره په دې جرنده کې سپین جوار چې دی دلته کې میده کېږي، بیا د هغې نه ښکلي ښایسته او پاسته وړه چې دی هغه ترلاسه کېږي. نو هغه صورتحال ټول چې دی هغه تاسو درخایو زموږ سره اوسئ. هغه ګرمه جرنده وایي. ګرمه جرنده کې چې دی جوار اوړه کېږي. تاسو کتلی شئ، تاسو ته به موږ درخایو چې په دې جرنده کې دا اوړه څنګه کېږي. دلته کې که زما کیمرمین تاسو ته دروخایي غټ پل لګېدلی دی او د ګټې دغه غټ پل چې دی دغې ته دانې راځي او بیا لاندې دغه دانې میده کېږي، اوړه کېږي او بیا چې ښایسته او پاسته اوړه چې دي هغه راوځي. په هغه ځای کې چې دی دغه په دغه ځای کې ورته جوار چې دی هغه ارتاوایي او بیا دا جوار چې دی لاندې راځي. سلام څنګه هلې ښه شکر الحمدلله. دا خو ګرمه جرنده ده که نه؟ دلته کې صرف جوار چې دي هغه وړی کېږي. دا راته ووایي چې دا جوار ستاسو خپل دی او که نه دا جوار خلک راوړي او دلته کې میده کوي؟ دا خو خلک هم راوړي او موږ خپل هم جوار اخلو، ذاتي جوار اخلو او هغه وړه کوو، د هغې وړه هم خرڅوو او بل دا چې خلک جوار راوړي د هغې د حسابه موږ ترې مزلو، لسمه دړۍ دې موږ مزلو د امن نه او 150 روپۍ ته وړه کول وړو. چې څوک په خپله ځان وړه کوي نو بیا د سیپ مز دی او چې په خپله نه وړه کوي نو بیا ته 1.5 روپۍ موږ ځان نه لګوو، مزدوري. صحیح. خلک وایي چې د ګرمې جرندې وړه چې دي هغه ډېر بهترینې، پاستهی، خواږی. دا حقیقت دی؟ صحیح خبره ده، ځکه چې د ګرمې جرندې او د سړې جرندې ځمکه اسمان پرخي د ماشین نو ماشین چې دی نو دا په 10-15 منټ کې بوجي وباسي من او دا چې دی نو دا په ګنټه لپاسه ګنټه اوس به کمې دي نو اوس 1.5 غنټې پورې ټایم لکه یو بوجي یې پورې ښایسته وړه ښه په ذمهوارۍ وړه چې مونږ کوم خرڅوه ښه په ذمهوارۍ وړه وي او چې څه مسله یې واپس یې راوړی شي نور به بیا ویسه. دلته کې زیاتره د کوم علاقو کومو سیمو نه خلک جوار راوړي؟ دلې خو ډېر د زیات د لرې ځایونو نه راځي، بونیر نه راځي او داسې بریکوټ دی بره کم خوا او شاځي نه چې کم دي نو دې نه راځي په سیزن کې. اوس جوارو سیزن نه روان دی نو هغې کې به هم راځي. فلحال خو اوبه دا ده چې بارانونه وشي اوبه ښایي او بیا تاسو ته مې ادم د خوړ پته ده چې بارانونه وشي اوبه برابر وي او چې بارانونه نه وي نو بیا اوبه نه وي. نو اوس خو دا ده چې یو ورځ بابله شپه هم باران شي نو دې کې چې د اوبه لږه برابر شو ده نو دې نه پس ټول اوبه کمیږي. دغه ده. دلته کې دغه یو جرنده ده که نه نورې جرندې شته؟ نه شته دي چې خوا او شا کې شته، په دې پتیپور کې ختم ده او د دې زموږ سره شاته بره ده خو هغه لږه بې طرفه ده، مطلب د برمپټۍ نه ورته لاره شته، د دې طرفه داسې بیا بله نشته. په مین روډ باندې ستاسو جرنده ده نو زما خیال دی دلته کې به زیات خلک جوار راوړي. او جو شکر دی او د دې کسان هم زیات راځي، دې جوار هم خوښوي، اوړه خوښوي او موږ دا دی چې لکه هایبریډ جوار نه ساتو، جوار ملکي جوار ساتو، وطني خپل جوار ځان نه راوړو، د خوازخیل نه راوړو او اخلو او د دې وړه کوو ښه صفا جوار. او بیا خلک اخلي رنه د دړۍ حساب من حساب بس څوک من وړي چا وس کېږي چې من وړي چا وس نه کېږي، دړۍ دوه دړۍ دي چې په ښکته خلک ځي مطلب یې خور ته مردان والا نو دوی وړي نو بیا زیات وړي نو دغه خبره صحیح ده. قدرمنو کتونکو دا خو د جرندې په حوالې سره خبرې اترې وشو چې یار دلته کې جوار وړلی کېږي، میده کېږي او بیا دلته کې خلک چې دی هغه خپل وړه وړي. دلته کې وایي بهترین ښایسته پاسته وړه چې دی هغه په دې جرنده کې کېږي. که چېرې تاسو ته معلومه وي ښه، که نه وي معلومه نو دا د تحصیل په روډ باندې د پتیپور په روډ باندې چې دی بالکل نږدې ده، د روډ په غاړه ده. تاسو را خپل جوار چې دی که د هرې علاقې هرې سیمې نه راوړئ دلته کې یې راوړئ او دلته کې په دې جوار دا به راته ووایي دوسته چې دې ته څه وایي؟ دې ته پل وایي. دې ته پل وایي. دا غټ پل دی. دا غټ پل دی. د ګرمې او د سړې جرندې په پل کې فرق وي؟ د دې د ناوو دغه سړو جرندو چې دا ناوې لګي وړې او د دې چې د دې دا ناوه لږه ډېره دغه هم ده او بل دا چې دغې د کومه سړه جرنده چې د هغې دا پل مکمل داسې اواري او په دې کې چې لږ لږ ډډوالی دی، دې کې خپل سیسټم چې دی لاندې مالوچان او دا دغه د دې وجې نه لګېدلی چې ګټ لاندېنی ګټ چې دی دی سړېږي او هغې کې لکه دونه دغه نه وي. د دې لاندې بل ګټ هم دی. د دې لاندې بل ګټ دی. صحیح په ګټ دې یو ډډوالی دی او په هغې کې لږ ډډوالی نشته، هغه اوار دی مکمل او په دې کې لږ ډډوالی دی. دغه فرق دی پکې.
د دې څه نوم دی د اجوار چې تیر روان دي؟ دې ته خو ناوه ویلی شي او بره چې کوم دی نو دې ته ډول وایي چې بیا جواره شي ولا لاندې به دې کې بیا راځي. ښه جي ښه صحیح ده. په دې ځای کې بل څیز هم وي د پرې هغه دلته کې لاندې موجود دي. دې پر چې کوم دی نو هغه لاندې موجود دی د لاندې او د هغې بیا کنټرول چې کوم دی جوار یا زګېږي نو بیا هغې مناسب جوار برابرول شي یا وړه یو شان دي بل شان دي په دې دا شی لګېدل دی. دغه که ورته وښوی شي زما په خیال نو زموږ کتونکي به وویني چې یاره د دې څه کمال دی. چل ویلی شي دې ته چل وایي. د دې چل کار څه دی؟ د دې دا دغه دی چې وړه زاګی نو دا موږ لږ کته کړو نو وړه برابر کړي چې وړه مایدی نو بیا موږ لږ اوچت کړو بس دا بیا لکه مطلب وړه برابر شي. چې ډېر مایدی وړه برابر شي درمیانه شي. صحیح شو. ډېرې مهرباني خوشحاله اوسئ. قدرمنو کتونکو دا هغه ناوه ده کوم چې په دې جرنده باندې دغه اوبه را پرېښودي دي. دغلته کې که تاسو موږ ته خو په نظر راځي که تاسو ته په نظر په کیمره کې راځي نو دغه سیخ راغلی دی او بیا دغه سیخ ته چې دی یو غټ پرې لګېدلي دي. د دغه پریو په چورلېدو په مدد سره دنده کم چې په جرنده کې هغه پل دی هغه چورلېږي او بیا دغه جوار چې دی هغه میده کوي. تاسو کتلی شئ دغه اوبو دا چپه چې دا را روانه ده او ډیره زیاته تیزه چپه ده. نو دغه درته هم چې دی موږ وښودله چې د جرندې هغه پل څنګه چورلي د اوبو په مدد سره او په ډیر پرشر سره چې دی چورلي. دغه ځای کې پرې دي پرې لګېدلي دي نو په هغه پرو سره دغه اوبه را روانې په ډیر شور سره په زور سره دغه اوبه راځي او بیا د هغې د پرو د چورلېدو په مدد سره هغه پل شول دی او وړه راوباسي. زمونږ مقصد صرف او صرف دغه و چې تاسو ته موږ د جوارو جرنده وښایو او تیرو ویډیوګانو کې پروګرامونو کې موږ تاسو ته د سړې جرندې هغه موږ ښودلې وي تاسو ته او اوس چې دی په لاره را روانو چې یاره خپلو کتونکو ته دغه جرنده چې هغه ور وښایو چې یاره ګرمه جرنده څه شی دی څنګه وي نو هغه تاسو ټوله وکتله جوار ولا څنګه راوړلی کېږي بیا هغه چې دی څنګه میده کېږي او د هغې نه علاوه بیا چې دی په بوجو کې بندېږي کومو کومو علاقو کومو سیمو ته چې دی ځي. نو هیله کوم چې تاسو به د نننی پروګرام خوښ کړی وي. د بل پروګرام پورې ضرورت الله ورکړي اجازت. تاسو چې چېرته هم یې ښاد اوسئ آباد اوسئ. موږ په خپلو دعاګانو کې ضرور یاد ساتئ. کور مو ودان د لوی الله په امان.